محمد رضوان د کرکټ په دنیا کې یو غټ نوم ملګرو څنګه ستاسو پته لري چې محمد رضوان د کینیډا په ټي 20 لیګ کې اغستل شوی دی. د پاکستان او د سریلانکا د دویم ټیسټ میچ ختمېدو نه بعد په ماښام کې محمد رضوان چې کوم د خپل بیگ میک تیار کو او ډایرکټ چې کوم د ټي 20 ګلوبل لیګ د فاره د کینیډا په لور باندې روان شو. د سریلانکا ایرپورټ نه محمد رضوان د کینیډا ایرپورټ ته چې کوم د 15 غنټو کې ورسېدو، یعنی تقریبا ورځ سفر یې وکړو. نو شل منټ بعد د کینیډا پر ګلوبل ټي 20 لیګ کې محمد رضوان د میچ شروع کړ. محمد رضوان چې څنګه کینیډا ته ورسېدو، بیا چې کوم د ګراوند ورسېدو، نو محمد رضوان چې کوم دی ډایرکټ په میچ کې شرکت وکړو. نو محمد رضوان چې کوم دی بیا ټول خلک حیران کړو، ځکه چې محمد رضوان دلته سریلانکا نه چې کوم دی 18 غنټې سفر کړو، کینیډا ته رسېدلی او ستړی هم و. محمد رضوان چې کوم دی اچانک د راتلو سره د چکو او چوکو باران وکړو. محمد رضوان په 240 بالونو باندې 250 رنزونه ورکړو، یعنی 50 وهله 50 وهله. چې د شاندار بیټینګ په وجه باندې محمد رضوان د خپل لوبډلې لپاره د میچ په ګټلو کې مهم کردار ادا کو او دا میچ وګټو. دین علاوه محمد رضوان چې کوم دی کیپینګ هم ډیر زبردست کړو، چې شاته دوه کیچونه هم نیولیو. پرونی میچ کې شاته په کیپینګ کې محمد رضوان یو دوه خطرناک کیچونه ولیو، چې بیا محمد رضوان تر دې خطرناک کیچونو د نیولو چې کوم دی ایوارډ هم ورکړل شو، چې دې خطرناک کیچونو محمد رضوان ته $1500 هم ورکړل شو. پاکستان او د سریلانکا په ټیسټ میچ کې محمد رضوان 50 وهله، چې 50 رنزونه جوړ کړو، چې بیا چې کوم دی ډایرکټ محمد رضوان کینیډا ته لاړو او په کینیډا لیګ کې بغیر د دمې کولو چې کوم دی اچانک ګراوند ته ورسېدو او محمد رضوان چې کوم دی تباهکن بیټینګ وکړو، چې خپل لوبډلې لپاره د میچ په ګټلو کې مهم کردار ادا کړ. محمد رضوان د پاکستان کرکټ ټیم یو داسې کھلاړی دی چې کرکټ سره سره دین اسلام هم د ډیر نږدې نه پالو کوي. که تاسو ګورئ نو محمد رضوان د دومره شهرت باوجود په ډیر سیده او ساده طریقې سره ژوند تیروي. که تاسو ګورئ نو محمد رضوان د سوشل میډیا استعمال ډیر کم کوس کوي. محمد رضوان چې کوم د دومره سوشل میډیا استعمال نه کوي، کله چې محمد رضوان په یو لیګ کې واغستل شي یا یو میچ ته پارځي، نو محمد رضوان ته پته نه وي. خو د محمد رضوان چې کوم میډیا منیجر دی، نو هغه محمد رضوان خبرې چې ته پر لیګ کې اغستل شوی یا ته پر نننی میچ کې شرکت کړي، نو محمد رضوان تعالی پته لګي. محمد رضوان دا په خپل ویډیو پیغام کې ویل چې زه صرف د ټویټر اکاونټ لرم او واتس اپ استعمالوم. محمد رضوان ویل چې نور زمانه په فیسبوک باندې سه اکاونټ شته. نو محمد رضوان یو څومره غټ سوپر سٹار دی، خو محمد رضوان چې کوم دی د سوشل میډیا نه مکمل ځان ساتلی دی. په ډیر لږ وخت کې محمد رضوان په کرکټ کې یو ډیر غټ نوم جوړ کو، چې محمد رضوان په کرکټ کې ډیر غټ ریکارډونه جوړ کړي دي. که تاسو ګورئ نو په اوس وخت کې محمد رضوان د دنیا په خطرناک او ټاپ بیټسمنانو کې حسابيږي. محمد رضوان اوس د ICC په ټي 20 رینکینګ کې په 2م نمبر باندې موجود دی. محمد رضوان زماره خوخي بیټسمن دی. د محمد رضوان په شانتي په کلاړی باندې موږ له فخر او ویاړ فکر دی. نو زما سره 10 سال پاس نشه چې زه محمد رضوان په باره کې استعمال کوم، ځکه چې محمد رضوان د کرکټ سره سره دین اسلام هم د ډیر نږدې نه فالو کوي. چې محمد رضوان د سفر په دوران کې هم د قرآن شریف تلاوت کوي او داسې فرض مون هم په ټیم باندې ادا کوي او د میچ په دوران کې روزه هم نیسي. نو د محمد رضوان په شانتي لوبغاړي باندې موږ له فخر او ویاړ فکر دی. که تاسو هم د محمد رضوان مینوالي نو ویډیو ضروری د نور خلکو سره شیر کولای شئ.